بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پی ټی وی نېشنل خیبر پښتونخوا ټایم کې تاسو ته هر کله وایو او لاس په دعا یو چې د ژوند خوشاله ساتونه دي تل تاسو مرګري. نن خیبر پښتونخوا ټایم کې زه ملکه خالق او ما سره په سټوډیو کې دي محمد آفتاب. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده د ادیب شاعران ویل کېږي چې دوی د معاشرې عکاسي او دا قلم خاوندان چې دي د دوی ژوند ټول د ټکو سره د څېړنې سره تړل شوي. داسې ادیبان او داسې شاعران شکر دی زموږ په دې وطن کې، زموږ په دې خاوره، زموږ په دې قام کې ډېر زیات دي او داسې دي چې د هغې په هکله چې هر څومره خبرې وشي هغه لیکل وشي، هغه چې کومې خبرې او لیکل دي هغه ډېرې کمې. خو دا ادیب او شاعران الله چې کوم موجود دي الله دې ولې ژوند ورکړي. همدې کې یو ډېر اهم زموږ چې کوم شاعر او پروفیسر ډاکټر پرویز مهجور صاحب موږ نه جدا شوی دی، الله دې ولې جنتونه ورکړي. او د دې چې کوم کار دی بحث شاعر، بحث ادیب، بحث استاد، هغه د چا نه پټ نه دی او یقینا هغه خلک آفتاب موږ راغوښتي دي چې هغوی سره ټایم تېر کړی دی، د هغوی په کار پوهېږي، هغوی په ژوند نه د هغوی خبر دي. نو زه غواړم چې کتونکو تاسو او موږ ټول د هغوی د پروفیسر ډاکټر پرویز مهجور د ژوند او د ادب او د کار نه خبر شو. جی بالکل په دغه اړه باندې به خبرې اترې کېږي او ویل کېږي چېرې تېرېږي وار د دنیا خلک کړي ارمان ورپسې. دا د دنیا دستور دی، ښه استادان، ښه اتلان، ښه څېړنکار وخت په وخت د دې دنیا نه روان دي. د نه مخکې همدرد صاحب و، هغه د دې فاني دنیا نه رخصت کړو، د عشق ډاکې و، خو هغه غم موږ له ایر کړی نو چې پکې د پرویز مهجور صاحب غم راغو. الله تازه دی. په دغه اړه باندې موږ خپل سټوډیو ته یو دوه درانه خواږه استادان او مشران راغوښتي، هغوی سره به خبرې اترې رایي د ژوند په فن باندې کېږي. ټول نو لومبې خو موږ سره پروفیسر ډاکټر ارمان محمود صاحب دی. السلام علیکم جی. تاسو جی په پروګرام کې هرکلی وایو، ډېر مننه جی ستاسو راته. دې سره سره زموږ یو بل ډېر د نوي کول یو ښه شاعر او ښه ادیب صدرالامین احسان صاحب هغې هم سټوډیو کې موجود دی، ته په پروګرام کې هرکلی وایو. السلام علیکم جی. هرکلی وایو. تاسو هم ډېره زیاته مننه د راتګ جی. ډاکټر صاحب جی لږه موده مخکې همدرد صاحب وفات شو د خیشکو د سیمو، هغه غم لا نو ير د مهجور صاحب غم پکې راغو. نو تاسو هم د کمې څنګه محسوسوئ؟ تاسو وایي سره ډېر نږدې پاتې شوی، هغې ژوند ډېر نږدې نه تاسو کتلی دي. نو زه خو اصل کې په دوه لحاظه زه کمې محسوسوم که نه. یو خو دا دی چې دا د پښتو ادب سره تړلي ډېر لوی لیکونکي وو که نه. ما دغه چې و همدرد صاحب هغه خو تخلیقي لیکونکی و، لکه فکشن رایټر و که نه، او شاعر هم ډېر ښه شاعر و. او بیا چې کوم دی د فیض احمد فیض د کتاب ترجمه هم کړي وه، منظومه ترجمه په پښتو کې، او ډرامې، او تاسو ته پته ده چې د پی ټي وي نه بلا ډرامې نشر کېدې. او بل مهجور صاحب نو دا هم ډېر لوی لیکونکی و. نو په دې خو به خبرې کوو، خو لکه دا د ادب دپاره خو یو لوی نقصان دی هغه نه څوک انکار نه کوي. خو زموږ د نوښار ضلع دپاره ډېر لوی نقصان دی، جی بالکل. ځکه چې زموږ د نوښار اوسېدونکي چې یو که نه، نو یعنې دا نه وي، دا خو ټول یوه خاوره د پښتنو یوه خاوره ده. خو لکه دا ده چې بیا هم یو علاقه چې کوم دا د بل په نسبت انسان ته نږدې وي که نه. نو دا چونکې زموږ تحصیل دی، زموږ ضلع ده، نو د دې نه د دې ډېر کنټریبیوشن دی په ادب کې، په شعر و ادب کې که نه. او چې دغسې لوی لوی لیکونکي د دې نه زموږ نه جدا کېږي، نو دا د پښتو ادب دپاره هم لوی نقصان دی او زموږ د دې خاورې دپاره هم لوی نقصان دی. او دا دواړه چې کوم دي په خپل ځای دومره لوی لیکونکي، ګوره که لوی لیکونکي لوی بیا ورباندې نن موږ پروګرامونه نه کوو که نه. او چې خلک یعنې دا محسوسوي چې پروګرام د وشي دی، مطلب دا دی چې هغه کمی محسوسېږي. او مهجور صاحب خو چونکې دغه چې و همدرد صاحب هغه زموږ نه کشر و که نه، بلکې هغه خو امتحان زما څه ورکړی و، د یم امتحان چې ورکول نو سپورټنټ پرې زه وم په نوښار کې. او مهجور صاحب چې کوم دی، نو مهجور صاحب خو زموږ همزولی و، زما نه یو کال مشر و. خو د ده اصل کې زموږ دا کلاسیکي ادب چې دی که نه، جی زموږ چې دا څومره لیکونکي دي، نو په دې کې ډېر کم خلک داسې دي چې هغه د خپل کلاسیک نه خبر دي، ډېر کم خلک خبر دي. یعنې دغه سرسري لیکل کوي، څوک افسانې لیکي، څوک ډرامې لیکي، څوک څه کوي، څوک څه کوي. خو زموږ کلاسیکي ادب چې کوم دی، یعنې دا د خوشحال خان خټک شو، رحمان بابا شو، علي خان شو، او دا روحانیان شو، مرزا خان انصاري او ارزاني خیشکي وغیره وغیره. نو د دې اصل کې صحیح ادب چې کوم دی، زموږ هغه ډیپ جوور ادب چې کوم دی، هغه زموږ په د کلاسیکي دور کې دی که نه. نو او زموږ د کلاسیکي دور نه زموږ دا موجوده چې کوم لیکونکي دي، نو ډېر کم داسې دي چې هغې نه خبر دي. او مهجور صاحب زما خیال دی چې په هغه کسانو کې دی چې د دغې ادب نه ډېر زیات خبر و. او بیا خصوصا چې کوم دی
په روحانیانو باندې خو هغه اتھارټي وه په روحانیانو باندې ما هم پی ایچ ډي په روحانیانو کړې ده او دغه چې کوم دی ماجور صاحب په ارزاني خیش کې باندې پی ایچ ډي کړي دی هغه کلیات یې ایډیټ کړی دی یو خو ارزاني خیش کې چې کوم د د قبیلې سړی و خیش کې په هغه لحاظ یې ورسره ډېره مینه وه که نه او بل دا چې ارزاني چې کوم دی نو دا زمونږ لومبی صاحب دیوان شاعر دی او ما یو کتاب چې کوم دی زما روحانیانو پښتو ادب د هغې انتصاب ما د ارزاني خیش په نوم کړی دی ما دا ویلي چې دا د پښتو لومبی لمبردار شاعر دی لکه دا د خوشحال بابا خو بیا وروسته رالو که نه د ده نظریات چې کوم دي که نه بالکل د خوشحال بابا په شان دي او دی د ملا نه ډېر سخت تېرېږي دی خو صوفي و که نه او دا د بایزید روخان چې کوم دی د هغه ډېر په نږدو ملګرو کې و بلکې اخوند درویزه بابا پې دا الزام لګولی دی چې د خیر البیان په لیکلو کې د ده لاس و صحیح دی او نو څومره چې هغه بایزید روخان ته بد رد وایي که نه امره چې کوم دی ده ته بد رد وایي وایي چې دا ټوله فلسفه چې کوم ده د ده ده نو ډېر فلسفي شاعر او بل دا دی چې دی خو ډېر لوی صوفي و که نه په نثر کې یو کتاب شته هغه کې تصوف بیان کړی په تصوف باندې لیکل کړي او په فارسی کې دی خو لکه دا دی چې بیا د مولا ذکر دی ډېر زیات کوي د مولا نه یریږي که نه وایي چې ما به ډېرې خبرې کړي خو زه مولا د یرې نشم کوی که نه ګوره هغه کوم دغه چې کوم نن موږ محسوسوو که نه یعنی مولا مطلب دا نه دی مولا خو په مولیانو کې خو ډېر لوی خلک تېر شوي دي ډېر لوی یعنی د دې خاورې چې کوم پیدا کړي شیخ الهند وغیره وغیره دا ټول مولیانو ډېر لوی خلک وو لوی مجاهد وو د ازادۍ مجاهدینو د تاریخ ازادۍ کې بلا کردارونه ادا کړي خو مولا یو خاص کردار دی چې هغه په عوامو کې کیدی شي په مولیانو کې کیدی شي نو هغه چې کوم دی ارزاني خیش کې چې کوم دی د هغې بد ویلي دي که نه او بیا د ارزاني د شاعري چې کوم ده د دې بیا د ارزاني خیش کې تاریخ پیدایش معلومول بیا د هغې مرګ تاریخ معلومول هغه ټول دور معلومول دا چې کوم دی ماجور صاحب کړي ډېر په ښه طریقې کړي او ډېر لوی کار یې کړی دی ډېر لوی کار یې کړی دی حالانکه ارزاني خیش کې چې و هغې په خپله لکه کومه شاعري چې کړې ده هغه ټوله د قرآن او د حدیثو راغله نه ډېر لوی عالم و که نه ډېر لوی عالم ډېر لوی صوفي و ډېر لوی عالم او بیا چې کوم دی مهجور صاحب صرف دا نه دي کړي بلکې د مرزا خان انصاري دیوان هم ایډیټ کړی دی دا ټول د روحاني مسلک شاعران دي که نه د علي محمد مخلص دیوان هم ایډیټ کړی دی په هغې باندې حاشیې لیکلي په هغې باندې مقدمه لیکلې ده او اوس دا په قسمت کې نو د واصل روحاني دیوان هغه ایډیټ کړو بالکل تیار پروت دی چاپ کولو ته خو د هغه چاپ شکل چې کوم دی نه د ماجور صاحب په قسمت کې نو هغه طرف ته یې واخیستو هغه کتاب اوس نن سبا کې چاپ کېږي واصل روحاني ډېر زیات صوفي شاعر دی بلکې د تصوف سره سره چې کوم دی نا روماني شاعر هم دی نو هغې باندې هم ماجور صاحب ډېر کار کړی دی او د دې نه علاوه چې کوم دی نور بلا مقالې لیکلي دي لکه دا زموږ په دې ادب کې چې کوم دی دا سبک هندي یو مکتب دی که نه یو سبک خراساني دی یو سبک هندي دی نو دا سبک هندي چې کوم دی که نه دی ډېر زیات زور په فن باندې ورکوي خراساني والا مکتب چې کوم دی سبک خراساني نو هغې په مقصدیت باندې زور ورکوي او د سبک هندي والا چې کوم دی نو سبک هندي شاعران زموږ سره ډېر کم دي هغې کې چې کوم زموږ سره ډېر مشهور شاعر دی هغه دی کاظم خان شیدا بالکل ها نو کاظم خان شیدا باندې هم ماجور صاحب اتھارټي حالانکه په هغه باندې پیدل ډېر ګران کار دی ماجور صاحب په هغې باندې ډېر زیات اتھارټي بلکې ما به ورسره کله کله بحث پې کولو چې دا کاظم خان شیدا چې دی نو د ده دومره لوی مقصد نشته په شاعرۍ کې هسې هم کله کله ما ماجور صاحب چړلو که نه خدای دې وبخښي ډېر صوفي انسان نو دغه چې کوم دی دی به ما سره په باسو چې ولې ته دغه نفسیاتي مسلې چې کوم دي د نفسیاتي پیچیدګۍ چې کوم دي د دې حل راوستل دې ته څه مقصد نه وایي ما چې وایم خو زه وایم چې لکه د خوشحال بابا په شان لوی مقصد په کار وکړه نو دا د ارزاني خیش کې سره سره بلکې د روحانیانو د نورو شاعرانو سره سره په کاظم خان شیدا باندې هم اتھارټي او ډېر زیات پې پوهېدو او بیا د ده چې کومې مقالې چاپ شوي دي که نه رومانویت باندې
او جی نو زم چې په هر لحاظ باندې مکمل یو صحیح ښه جي. ده صحیح دې ده سره او جی جی بل څنګه چې محمود صاحب ظاهره ده د دې چې کومې خبرې دي هغې ته خو چې بس مونږ کینو نو بس زمونږ دا غواړو او زمونږ کتونکي چې هغه خبرې اوري هغه خبرې د علم نه ډکې دي هغه د تجربې او د پوهې نه ډکې دي او خاص طور باندې نن چې مونږ کوم پروګرام کوو نو هغه پروفیسر ډاکټر پرویز مهجور صاحب چې اوس مونږ نه جدا شوی دی په هغې باندې نو امین صاحب تاسو ته به راشو به حیث استاد او به حیث شاعر تاسو به مهجور صاحب متعلق څه خپل اول خو دعا کو چې الله پاک دې هغه وبخي جنتونه دې ورله ورکړي او څنګه چې محترم ډاکټر صاحب خبره وکړه خیش کې دا دویم غم دی پښتو ټپه تک غم که له غمه شرمېدلی نو په ما به نه راتلې جوړه جوړه غمونه مونږ له د همایون همدرد صاحب د غم نه د مونږ اوږې لاس پکې شوی نه وی چې پکې د مهجور صاحب وفات راغلو همایون همدرد صاحب د ډاکټر صاحب وویل چې د دوی کشر و زمونږ مشر و او هغوی سره زمونږ ډېر ښه وخت تېر شوی دی د هغوی څنګه چې ډاکټر صاحب خبره وکړه د گیتانجلي ترجمه یې کړې ده د فیض احمد فیض د نقش فریادي ترجمه یې کړې ده او دغسې د احمد فراز ترجمې یې کړي دي د ساحر لودیانوي ترجمې یې کړي دي دغسې هغوی تقریبا د 500 نه زیاتې ډرامې لیکلي دي د پی ټي وي دپاره او نورو چینلونو دپاره او د 22 کالو په عمر کې دوی ړومبۍ ډرامه لیکلې ده په مغولواله څومره کار کړی دی او دغسې بیا چې کله موږ ډاکټر مهجور صاحب ته راشو نو هغه خو څنګه چې دوی ووې هغه په روحانیانو باندې ځان له یو اتارټي وه بنیادي طور هغوی په سکول کې استاد و او بیا د هغې نه پس راله اکیډمۍ ته دلته کې د جونیئر ریسرچ افیسر په پوسټ باندې او بیا هم په دې باندې دلته نه دی ریټایرمنټ وشو د دې ړومبۍ مقاله چې و نو هغه د حمزه بابا د حسن نظریه دا په کال 1902 کې پښتو کې شایع شوی و د هغې نه چې راواخلي نو تر دې وخته پورې یعنی د دوی د وفات نه مخکې تقریبا 13 د دوی مقالې لیکلې شوي دي په ارزاني خیشکي باندې د دوی څنګه چې ډاکټر صاحب ذکر وکړو د هغې کلیات د هغې تدوین کول او دا په دې ټوله کلهمه څومره چې زمونږ د پښتو لوستونکي دي ویونکي دي په دې کې دا په ړومبي ځل باندې ارزاني خیشکي د هغه د مزار تعین د هغه د پیدایش د هغه د وفات او د هغه افکار او د هغه افکار بیا داسې وو چې څنګه چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه چې هغه د ملا نه بد زه نه دی بذات خود ملام دی او د هغه فکر کې چې دی نو هغې کې داسې یو احیا ده پکې په هغه کې یو بیداري ده او بیا ارزاني خیشکي غالبا واحد سړی دی چې هغه د پښتو او د پښتون خبره په شاعره کې کوي د افغان خبره په شاعره کې په ړومبي وار باندې کوي او بیا اوس چې په هغه باندې که مې نور مطالعې کېږي نو دا وایي چې بلکې زما خپل خیال دا دی چې د حی ابن یقظان ابن طفیل سپین فلسفي تیر شوی هغه کتاب لیکلی دی په هغه وخت کې او د ابن سینا افکار چې دي نو هغه د ارزاني په افکارو کې ملاویږي ځکه چې دی وایي اونه ده د اونې خاخونه دي پلار دی او د هغه بیا اولاد دي او هغه بیا د توحید عقیدې او دغه څیزونه نو مهجور صاحب هغه په ډېر واضح شکل کې په ډېر علمي شکل کې او تقریبا 900 صفحې د هغه د دیوان تدوین او حاشیې مقادمې لیکل او عجیبه خبره بیا دا ده چې په هندوستان کې د ارزاني خیشکي چې کوم مزار دی نو په هغه مزار کې د هغې چې کوم سجاده نشین دی پروفیسر وایي چې دا دیوان موږ سره دی او دا به طور تبرک د ځان سره یې د کومه چې د دوی دا مقاله ده دغسې بیا د علي محمد مخلص ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه د مرزا خان انصاري او ادبي سهرې دا د پښتو ادبي ټولنې خیشکي چې کومه زمونږ د مشرانو د خیشکو ادبي شاعرانو د هغې تنظیم و دی په هغې کې د هغې تذکره لیکلې ده او په تذکره کې بیا دی د هر یو شاعر چې دی د هغه په 3 لفظونو کې د هغه د شخصیت احاطه او دی ړومبۍ لیکو زما کتاب چې ادبي سیاره چې حالانکې هغې کې دی لیکي فرهاد محمد غالب ترین صاحب زمونږ استاد هغې باره کې لیکي چې یو بېسیاره ویونکی یو بېسیاره لوستونکی یو بېسیاره لیکونکی او د همایون همدرد مرحوم په باره کې لیکي ډاکټر صاحب د هغې ذکر مخکې کړی چې یو داسې غوټی چې هغه لا د خپلو غوړېدو په هڅه کې ده کوشش کې ده دا د هغې ادبي سحرې و د هغې نه پس بیا اوس ریسنټلی چې دی کوم کتاب لیکلی دی روحاني تصوف نو دا هم یو داسې کتاب دی چې
د روحاني تصوف څنګه چې د دوی 8 مقامات دي او دا د بایزید انصاري نه مخکې چا مخې ته نه دي راوړی دا په دې کې دی متفرد هم دي او دوی پکې یو ځان لا یو متصوفانه اجتهاد ورته مونږ ویلی شو نو دوی د هغې وضاحت کړی دی او د هغې دپاره قرآني ایاتونه هم راوړي دي احادیث هم راوړي دي د هغې دپاره چې کوم متقدمین دغه دي صوفیا دي د هغې اقوال هم راوړي دي دغه کتاب د روحانیاتو په ضمن کې یو ډېر لوی حیثیت لري بل دی د شاد محمد دیوان دلته کې دغه کړی مرتب کړی تدوین یې د هغې مردان شاد محمد خان دغسې دا اوس چې پښتو اکیډمۍ کوم لغت شایع کو د دې لغت دا نوی لغت چې راغلی ډېر جامع دی د دې پکار دا ده چې اعزاز ورکړي شي درناوي اکیډمۍ ته ځکه چې په ډومبي شکل کې دا غالبا د اووه نه دا سفر را شروع دی او وختن فوختن شایع کېږي اوس په باقاعده کتابي شکل کې راغلو نو د دې 2 حصې چې دي دا د سید خیال بخاري مرحوم صاحب سره دوی په یو ځای باندې هغه ترتیب کړي رحمان بابا ژوند او فن دا په اردو کې د دوی کتاب دی او دا اکیډمۍ ادبیات چاپ کړی او اسلام آباد نه شایع دی دغسې دوی ګریلو سنتې په نوم باندې یو کتاب اردو کې هغه لوک ورثه اسلام آباد شایع کړی دی بچوں کی روایتی گیت په نوم باندې دوی یو کتاب شایع کړی دی نو دا ټول د دوی بل ډاکټر صاحب دوی ته اشاره وکړه چې د کاظم خان شیدا موږ ته د سبک هندي چې د هغې خصوصیت دا دی چې په دې کې د اغراق وي معنه دې پکې ډېره جوره پرته وي او په دې کې د دقت پسندي وي په دې کې د مشکل پسندي وي او یو خیال یې پکې راوړی شوي وي او خیال آفریني دي وي پکې چې عام کس پې نه رسي چې د عام کس خبره نه وي هغه سوچ غواړي که نه او څنګه چې دوی وي چې موږ مهجور صاحب ته وي چې لکه دې کې خو مقصد یې دومره واضح نه دی او هغوی به وي چې لکه تاسو نه منئ دا خیال معلومول اصل کې هغه د انساني فکر د تخیلات او دا قوتونه چې دي دا متحرک کوي چې سوچ کوي دا خیال چې دی نو دا د مرزا عبدالقادر بیدل دهلوي سره دی او دا خیال چې دی نو بیا د هغه وخت نورو شاعرانو څنګه چې ورته دی اشاره وکړه سبک خراساني او سبک اصفهاني نو په دغه کې کاظم خان شیدا یو داسې شخصیت دی موږ سره چې هغه پښتون دی د هغه ژبه پښتو ده او پښتو په ټیکه مرجي او هغه په فارسي کې داسې شاعري کوي چې په دې زمانه کې اوس هم انوار الحق صاحب چې په هغې باندې کم کار کړی دی او کومه ترجمه کړې ده د هغې نه پس د ټولو دپاره دلیل چې دی او ذریعه او مغه ده د هغه د وضاحت او تشریح دپاره خو مهجور صاحب چې کله د هغې تقابلي مطالعه کوي نو هغه وایي چې دی د صاحب تبریزي د غني کاشمیري د بیدل دهلوي او د ناصر سرهندي د جلال اسیر د هغې سره تقابل کوي او وایي چې د افکار چې دي اگر چې هغه د فارسي ویونکي وو د افکار د هغې نه زیات واضح دي په هغې کې زیات دغه دی پکې اغراق دی پکې زیات جامعیت دی پکې او که چېرې دی په فارسي کې شاعري کوي نو دی د اهل زبانو نه زیاته بهترینه شاعري کولی شي نو دا د دوی په جمالیاتو باندې خو چې سوال مې خویله دورفشانه برنه د صدف روانه خپله خلکه په غوښتلو ښه جي دا په دې مهجور صاحب کې او همدرد صاحب کې دې کې یو شی لکه ډېر زیات دغه جي د خیشکو د یوې علاقې خاکسار ډېر زیاتو دواړه جي دې سره به کلم تاسو ملو شوی ډېر په لکه څنګه چې ګران بابا کې کوم خصوصیت او یا دی کې نو دغه شی پکې هم ډېر زیاتو جي په دواړو کې دا دغه یې وایي چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړو عبدالکریم بریالي صاحب زموږ ډېر مشر ادیب دی هغه یې وایي چې د دې مهجور صاحب کتاب روحاني تصوف د دې په دې مقدمه کې هغې لیکلي چې دا خیشکي چې دي نو دا یو قام نه دی دا یوه جذبه ده صحیح قلندر مومند صاحب شعر ویلی چې رښتیا که قلندر د دغه دور بایزید دی نو همدرد دغه وایي چې د مخزن خاون مې ځکه یزید بولي قلندر د دې دور بایزید یم نو همدرد شعر وایي چې رښتیا که قلندر د دغه دور بایزید دی همدرد زه د خیشکو ورزاني پاتې کېدم نو دا د هغه تحریک د هغې سره تړون دی د هغې تسلسل دی که نه نو مهجور صاحب تاسو ذکر وکړو چې د دوی چې بیمارو نو موږ په یو ډاکومنټري وکړه او بیا ما په یو آرټیکل ولیکلو تاسو یقین وساتئ چې ما ته یې فون وکړو داسې جړغونې شو ما ته وایي چې خدای پاک دې په بچو باندې خوشحاله کړه ما ورته وایي دا خو موږ کشران یو موږ به خدمت کوو که نه او دومره د هغه شفقت دومره د هغې هغه مینه سره د علمیت او د اصل کې د علمیت
نښه همداره چې هغه ستاسو نه غرور لرې کړي. خاکساري راشي. او همدرد صاحب تاسو ووایي چې په همدرد صاحب کې څومره عاجزي وه چې هغه چېرته هم د هغه په دغه کې په شعر کې وه د هغه په شخصیت کې مخامخ نه ښکارېده چې دا دومره لوی شاعر دی. او اصل کې ډاکټر صاحب محترم ناست دي، دا مقام کشرانو له هغه دا ورکول چې دوی را بیدار شي، دوی هغه خپل صلاحیتونه راوباسي چې د دې ماحول د وجې نه، د سختۍ د وجې نه، د دې فاصلو د وجې نه د دې هغه صلاحیتونه وده په وده باندې پاتې نه شي. ډاکټر صاحب مهجور صاحب چې کوم په تصوف باندې یا صوفیزم باندې کار کول یا نور داسې ماشاءالله ستاسو په ډېر دغه د پدې د سرست دی را روان کول کې څه داسې دغه وینې چې یاره دا سلسله به دغسې جاري وي؟ نه شته خو دا سوال به ما کولو خو اوس خیر دی، دا یو خبره خیر دی. شته دی ډېر دی ځوانانو کې خو چې کوم دي هغه د حمزه صاحب یو شعر ویلی و که نه، حمزه سپرلی لا د خیبره نه ځي، ډېر غوټې په غوړېدو ښکاري. یو ځای بل ځای مویجي وایي چې زما دیوان به د غزل نه وي بچي کړي پیدا هغه وخته چې په ده وخت د چاپې راځي. نو شته دی ډېر هلکان شته دی. نن زه پښتو اکاډمۍ ته لاړم، لکه نومونه اخیستل یې ذکر نه دي په کار چې بیا یو نوم سړی والي دوه والي څه ترې پاتې شي داسې بده خبره وي که نه. خو شته دی ډېر تکړه هلکان دي او انشاءالله چې دا اصل کې قلندر صاحب به دا خبره کوله که نه چې دا پښتو ژبه چې کوم ده که نه دا ډېره بادره ژبه ده که نه، دی ډېر په سختو حالاتو کې ځان ژوندی ساتلی دی. هر چا چې کوم دی د دې د ورکولو کوشش کړی دی، هر یو غاصب حکمران چې کوم دی د پښتو د ورانولو کوشش کړی، د ختمولو کوشش کړی، خو دا ختمه شوي نه ده. که پښتون دی او که پښتو ورځي او که نه دا نه ده ختمه شوي، نو دا نه ختمېږي. دا بلا ځوانان دي انشاءالله. تاسو چې کومه خبره وکړه چې کافي تکړه زلمی کول دی هلکان، نو تاسو هغه استعارتن هلکان ویل که نه جینکۍ پکې بالکل نشته؟ جینکۍ پکې شته؟ نه نه جینکۍ پکې شته او بس دواړه ځکه چې دا کار ډېر ګران دی، دا تحقیق او دا کار ډېر ګران دی. نو عموما کوم کار چې لکه د مهجور صاحب په شان جوور کار دی، دا چلو شو چې موږ په دا ډیور ریډیو باندې پروګرام کوو که نه، دا روحاني تصوف چې کوم دی روحاني تصوف په الهام باندې ډېر زور ورکوي. یعنی هغې دا وایي چې عام سړي ته هم الهام کېږي. دا چې بایزید روخان باندې کوم دا الزام دی یا هغه ځینې خبرې داسې دي چې هغوی چې ما ته الهام کېږي یا وحي خو نه وایي که نه، الهام وایي. الهام بالکل، الهام خو کېږي. علامه اقبال هم دا خبره، دا د روحاني تصوف خاص خبره ده چې هغې الهام باندې ډېر زور ورکوي، د عام انسان په الهام باندې. نو یو وارې موږ د ډیور ریډیو باندې پروګرام کولو، نو ما د رسول پاک صلی الله علیه وسلم یو حدیث کوټ کړو چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم حضرت حسن ته وایي، حضرت حسن بن ثابت چې ای حسن ته د کافرانو هج وکوه، جبرائیل تا سره دی. ګوره دا دومره دغه نو مهجور صاحب په هغه پروګرام کې و که نه، او ډېر زیات خوشحال شو. بیا چې دا اصل کې دا حضرت حسن چې و دا شاعر رسول به درته وایي که نه، ړومبی دغه چې و که نه، ړومبی د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نعت چې کوم دی حضرت حسن لیکلی او ړومبی د حضرت عایشې بیبي کوم بهتان چې پرې لګېدلی و د هغې ړومبی صفایي چې کوم ده هغه حضرت حسن کړي وه په شعرونو کې. هغه کې هغه وایي چې واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا عن كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء. او نو بازار بشیر نو ماته یاد نه دي، خو لکه دا حضرت عایشې بیبي بیا وی چې په ما باندې ځکه چې وحی لا نوې نازله شوي په قرآن کې لا د حضرت عایشې بیبي صفایي نه بیان شوي چې هذا افک مبین، دا لا نو راغلی د آیت چې هغې نه مخکې چې کوم حضرت حسن د حضرت عایشې بیبي صفایي بیان کړي وه. نو هغې به دا وایي چې یاره دا حضرت حسن چې کوم ده خو د قرآن نه هم مخکې زما صفایي بیان کړي، نو هغې به ډېر دغه کولو. نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ته د کافرانو هج وکوه، جبرائیل تا سره دی. سهار چې شو که نه، نو سهار نه بلکې پروګرام چې ختم شو، نو ما ته مهجور صاحب ټلیفون وکړو، یار وایي چې دا حدیث تا چېرته پیدا کړی و؟ ما ته چې دا ډېر مستند حدیث دی، ما نه اوس هېرېږي چې د مسلم شریف دی که د بخاري شریف، په دې دواړو کې د یو دی ډېر مستند حدیث دی. نو هغه وایي چې ګوره اوس دا خلک نه مني چې انسان ته الهام کېږي. ګوره هغه خو سره جبرائیل یاد کړی دی، رسول پاک صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې جبرائیل تا سره دی، او موږ خو جبرائیل نه یادوو، موږ خو چې الهام کېږي. صحیح دی که نه؟ نو کسان شته دی، اوس هم شته دی
چې هغې چې کوم دی تر دې حده پورې چې علامه اقبال هم وایي چې په ما به پورا شعر پورا الهام پورا اخو مرزا غالب هم وایي چې آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں غالب سریر خواب نوای سروش ہے. حمزه بابا چې خبره کوي لکه د احمد خبره کوي هغه وایي د احمد دپاره آوردم ضروري دی د هغې دپاره هغه ماحول جوړول دي چې ته راشي نو په خپله بیا دا مهجور صاحب چې کوم دی د په د ارزاني خیش کې د ارزاني خیش کې په ملا ارزاني هم مشهور دی ملا ارزاني که نه بلکې پخوا خو به د ټول خلکو ملا ارزاني وي اوس ارزاني خیش کې ورته وایي که نه نو د چې د ارزاني خیش کې باندې کوم ریسرچ کړی کړه نو بیا تقویم الحق کاکا خیل خدای دې وبخي هغه یو مقاله لیکلې وه هغه وایي چې دا دغه چې کوم دی ارزاني خیش کې دا بیا دغه نه خفه شو نه د خپل پیر نه خفه شو بایزید انصاري نو هغه نه خفه شو په څه دغه باندې او بیا لاړو بیا یې پته ونه لګېده چې چېرته لاړو د هغې په جواب کې بیا مهجور صاحب یو مقاله لیکلې وه او د تقویم صاحب دا خبره جواب یې کړی و ډېر په دلایلو باندې بیا تقویم صاحب چې کوم دی مهجور صاحب ته خط راولېږلو او هغه خط چې کوم دی په پښتو رسالې کې چاپ دی هغه ایډیټوریل صفحې کې چاپ دی چېرې که پښتو کې دغسې ریسرچر پیدا شو داسې محققین چې هغې په تنقید باندې بد نه ګڼي بلکې په دلایلو جواب ورکوي نو دا به د پښتو ادب دپاره یو ډېر نیک فعالي وي نو ډېر د مدلل تحقیق پې کولو ډېر په دلیلونو باندې مې خبره کوله هسې مطلب دا چې سرسري او بل چې تاسو را حمزه صاحب حوالې سره خبرو کو چېرې په ای باندې هم په صوفیزم باندې پوهېږو لکه وختي به تاسو دغه وکړو چې ما تر شعر تپوس وکړو ما ته وایي چې زه اوزګار شم په دې بر پته بیا چې ما ته ټلیفون وکړو ما ته وایي راشئ دا ټلیفون خبرې نه دي که خو ما نه لومبې دا کوېسچن وکړو ما ته وایي چې یاره ته صوفیزم او په صوفیزم کې لکه څنګه د اتو سټیجو خبرو شو چې یاره دا 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 ما ته وایي یاره راشئ بیا به په دې باندې لکه دومره راغي او زموږ به پیړه خوشحاله شو چې ځکه په یو شعر باندې پوه نه شو نو ډاکټر صاحب ته رنګ وکړو یا به مغې ته وکړو یا بل داسې یو کس دوه دي چې ته رنګ وکړو نو دا ده چې زموږ هغه دغه ختمي هغه یې اصل کې دا هم وکړه چې روحاني تصوف بیا موږ سره په پښتنو کې تصوف د ډاکټر صاحب خو په دې باندې ډېر لوی کار هم دی نو هغه موږ سره حمزه بابا په شکل کې هغه دلته هغه سلسله راځي چې حمزه بابا خپل عملي صوفي مو د هغه افکار عملته کیو او د مرزا خان او د علي محمد او چې کوم د روحاني تصوف موږ سره د کوم ځای نه شروع شوی و نو تقریبا هغه دلته کې راځي نو ځکه دا د مهجور صاحب د خوښې میدانونه چې نو هغه دا و نو حمزه بابا د هغه د حسن نظریه باندې په هغه وخت کې مقاله لیکلو بیا د هغې وضاحتونه کول دا داسې ده چې او بیا د هغې نه پس د نورو روحاني شاعرانو ته راتلل د دې مطلب دا دی چې د دوی فوکس په دې دریو واړو باندې و او د دې وضاحتونه هم کول او دغسې د دې نه علاوه د هغه لکه خپله یو ښه شاعر هم و او د هغه شاعرۍ ته چې ګورې هغه فیاض خان دا یو ډېر مشهور غزل ویلی دی که نه نو په هغې کې هم سر لکه هماغه تصوفانه او دغه هغه افکار په دې کې دي یعنی یوازې دا نه چې هغه په دې دغه کې و په تحقیق کې و د هغه افکار یې مخې ته راوړل او هغه نور راسپړدل بلکې دا و چې د هغه په شاعره کې موږ د هغوی په شخصیت کې مغه و رومانوي تصوف دی که نه رومانټیک صوفیزم دی ډاکټر صاحب خبره وکړه چې د واصل روحاني د واصل روحاني په هکله ما ترې تپوس وکړو چې هغوی ووایي چې واصل روحاني کې سبکي هندي او ډېر څیزونه دي ما ورته وایي چې تاسو خو دا ویلي چې شعریت چې دی نو هغه زیات په مرزا خان انصاري کې دی او دې ده کې دا هم وایي هغه وایي چې مرزا خان انصاري چې دی نو هغه ته موږ د پښتو ابن العربي ویلی شو ځکه چې هغه دا مضامین چې دي هغه د یو غزل لپاره عنوانات ایښي دي او بیا وایي چې په واصل روحاني کې سبکي هندي ځکه دی چې دی په هند کې پاتې دي دا د اخري دور د هغوی تقریبا د اخري دور شاعر د تجربه ډیره ده او د ده بلکې یو ځل دا ووایي ما سره خبرو کې چې روحانیان چې دي نو دوی کې کله کله بین الاقوامیت راشي افاقیت راشي انټرنیشنلیزم راشي ما ورته وی تاسو څنګه وایئ چې لکه د فارسي او عربي افکار دلته راشي هغه وی چې نه د علامتیت رمزنګاري او جمالیات او اسټیټکس دا څیزونه خو په مغرب کې وروستو راغلي دي جی بالکل باقاعده د ادبي تحریک او یا رویې په شکل کې دا د دوی په دې دغه کې کلام کې د مخکې نه موجود دی سید الامین صاحب صاحب ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب صاحب ډېر زیاته مننه الله مو جلي ساته دغسې موږ له به راځي او ډېر ښه د زده کړې دغه موږ هم ډېر څه زده کړه زموږ مینوالو به هم زده کړي
او هغې په ژوند باندې هم فن باندې هم خبرې اترې شو خو ټیم موږ سره کم دی جی ستاسو د راتګ ډېره مننه جی بلکل جی دا موږ سره خواږه درانه مېلمانه یې سره خبرې اترې د مهجور صاحب د ژوند حوالې سره وشوې زو د سردار علي اواز طرف ته راغې نه پس به زو خبرونو طرف ته راغې نه پس به بیا د مهجور صاحب په ژوند او فن باندې چې کوم پروګرام پی ټي وي ریکارډ کړی دا به تاسو ته وړاندې کوو موږ سره اوسئ په کورونو کې